پر امن احتجاج کوونکو دپاره پر هغوی باندې کارتوس وروي، پر هغوی مرمۍ وروي. له دې ځای څخه د چمن د بازار په دا بل سر کې د پولیسو او د انټلیجنس ادارو لخوا څخه زموږ پر قافله باندې د مشر منظور احمد پښتون پر موټر باندې 10-15 پولیس والاو او ادارو والاو سیده فایرنګونه کړي دي. زموږ ملګري خدای تر اوسه پورې روغ صحیح سلامت ساتلی دي، نه مشر راځه گرفتار کړی دی او نه کوم ملګري ته زیان رسېدلی دی. نو د دې چې کومه هلته ملګري پاتې دي دلته نور ملګري هم راځي، زموږ هر څه هلته موټران هر څه هلته پاتې دي. تاسو خالي دومره همت را سره وکئ چې زموږ دلته یو 15 منټه د خپل ذمهوار ملګري یو څه پالیسي سره جوړوو، له هغه بعد بیا تاسو ته بل عمل بیا درکوو. صرف دلته دا ملګرو ته دا خواست کوو چې موږ دا 15 ملګري سره پاتې یو، موږ یو مشوره سره کوو چې هر لای عمل وي موږ به ستاسو په منځ کې یو، چې هره فیصله ولا هر لار ولا هغه به موږ تاسو ته بیا بیان بس دلته بس تاسو اوسئ. موږ خالي 15 منټه شاته خپل اته ملګري یو څه مشوره سره کوو چې هر څه بیرته درته راځو. په دې کارتوسو باندې په دې کارتوسو په دې ټوپکو باندې دا سینې د پر شا کېدو نه دي، نه دا سینې د ویرېدو دي. ویې کتل اوس 15 ماشینان یې پر راچلولي دي. که زما یوه ملګري له مشره تر کشره پورې یوه کمزوري کړي دوی ته ووایي کنې دا سینې د کارتوسو د سهلو هم دي. یوه مسله هم نه ده، انشاءالله پښتو هم کړې ده، پښتو به تر سره رسوو. پښتون بهادر پښتون